أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنده مفاتيح الغيب او خاص د الله سره خزانه د پټو خبر دي لا يعلمها الا هو نپوهیږي پاغي باندې مگر یو الله ويعلم ما في البر والبحر او پوهیږي پاغه سوچ په وچه کې دی والبحر او پلمد کې دی وما تسقط من ورقه او راغورځيږي صفانا الا يعلمها مگر الله پاغي پوهیږي ولا حبت او ندانا في ظلمات الارض پتیرو دزمکه کې ولا رطب او نلندا ولا يابس او نوچا الا في كتاب مبين مگر په علم د الله کې دی ښکارا وعنده مفاتيح الغيب وعنده مفاتيح الغيب مفاتيح جمع د مفتاح دا چا بیانو ته ویل شي نا مفاتيح جمع د مفتاح دا خزانو ته ویل کیږي یعنی هغه خزانه د هغه سيزونو چې د انسانانو د علم نه غایب دي یا جمع د مفتاح دا چا بیانو ته ویل کیږي یعنی هغه وسایل چې پاغي سره علم او د غیب ته رسیدل کیږي وعنده مفاتيح الغيب خاد الله سرا خزانه د پټو خبر دي خزانه د پټو خبر دي بیا علماء و مفسرین یا مفاتيح الغيب د دین څه مراد دي نو یو قول د ابن عباس رضی الله عنهما دی غویا الاقدار والارزاق چې د مفاتيح الغيب نه مراد تقدیر او روزی دا دویم قولو د زحاک رحمه الله دی اغویا خزائن الارض وعلم نزول العذاب تزمکی خزانی او د عذاب د نازل دو علم تزمکی خزانی او د عذاب د نازل دو علم عطا رحمه الله ويا ما غاب عنكم من الصواب والعقاب ثواب و عقاب چستا سنا غائب دے او سلورم قولدار انقضاء الاجال وعلم احوال العباد من السعادة والشقاوة وخواتيم اعمالهم تفسیر قاسمی کوي د نیټو ختمېدل د بندګانو د حالات یې د نیکبختۍ او د بدبختۍ دا غي د اعمالو د خاتمه علم او د الله سره ده چې دا نیکبخت ده او کدا بدبخت ده د دې علم د یو الله رب العزت سره دی د دې علم الله بل چاته نه دی ورکله
لا يعلمها الا هو نپویږي پاغي باندې مگر یو الله ويعلم ما في البر او پوهیږي پاغ سوچ په وچ کې دي ويعلم ما في البر ګور اول جمله کې دا علم محیط کلی ذکر شو پټول مغیبات یعنی غائب او سيزونو په دې باندې الله پويږي والبحر او پلمد کې یعنی وچا پلمد باندې وما تسقط من ورقه او نر غرديږي صفانا الا يعلمها مگر الله پاغي پوهيږي مطلب وداره چې و د ونی اغپانه هم اغام بغیر دو علم د الله ناغه حرکت نشي کوله دیم الله ته پته چې دا حرکت کوي ولا حبتين او ندانا فی ظلمات الارض پتیارو د زمکه کې ولا حبتين زمیدارو دانا په پټی کې واچي د زمیدارو د سترګونه غایب شي ولیکنو الله ته پتا ده چې د دینه بوټه کیږي او د دینه بوټه اغه نه کیږي میګیان راوالی چرته بل دغه ته سوړی ته ویسی هم الله تر دې علم او د بندر سترګونه څه شو غایب شو الله ولا رد بناو نلمدا ولا يابس نوچا الا فی کتاب مبین بگر په علم د الله کې دی ښکارا الا فی کتاب مبین وهو الذي ولا غزاد يتوفاكم بالليل چودکیا تاسو لرا پشپکی ويعلم ما جرحتم بالنار پوهیږي پاغه سوچ کا تاسو کوي دور دی ثم يبعثكم فيه بیاو چتوی تاسو لرا پدې کې ليقضى اجل مسمى چې پورا شي نیټه مقرره ثم الیه مرجعکم بیا خاص الله تعالی ګرځیدل استاسو ثم ينبئكم بیا با خبر کی تاسو بما كنتم تعملون پاغ سوچ تاسو عمل کړه دے وهو الذي يتوفاكم بالليل دا د الله بل تعارف دی او پدې کې دلیل عقلی دی دلیل عقلی د مخ کې سره ربط او مناسبت دار مخ کی آیت کې ویلا چې الله په هر څه پوهیږي نو دلته کې ویا چې تاسو په عملونو باندې هم هغه پوهیږي دای ول خاص کلو علماوی دای زکه خاص کلو چې د انسان عملو دا ډیر مقصودی دی په نسبت د نورو سيزونو باندې ډیر مقصودی دی دوی ما مناسبت مخ سره دار مخ عموم د علم د الله دلته عموم او د قدرت د الله بیانې کی چې ګور استاسو د کېدل استاسو را بيدارې دلو د الله په اختیار کې دي وهو الذي يتوفاكم بالليل او الله غزا دې چې د کيو تاسو لرا پشپکی توفی په معنا د خوب باندې د آیت کې او توفی په اصل کې ویل کېږي یو شی پورا غستل او ګوره کله چې یو انسان او دشي هغه بیا د خبرو تمیز او هغه نشي کوله
وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ پوهیږي پاغسو چې کوي تاسو د ورځې جرحتم کسبتم چې تاسو کوي ثم يبعثكم فيه بیا چې توي تاسو لرا پدې کې ليقضى اجل مسمى چې پرشي نیټه مقرره او د دې ليقضى اجل مسمى د دین مراد نیټه هغه د مرګ ده ثم الیه مرجعکم بیا خاص الله تا ګرځیدل دي استاسو ثم الیه مرجعکم ثم ينبئكم بیا با خبر کی تاسو بما کنتم تعملون پاو سوچ تاسو عمل کړه دے بما کنتم تعملون اے بجزاء العمل په بدلی د عمل باندې وعنده مفاتيح الغيب خاط الله سرا خزانه د پټو خبر دي لا يعلمها نپويږي پاګې باندې الا هو مگر یو الله ويعلم پوهیږي ما په البر پاسو چې پوچ کې دي والبحر او پلمد کې دي وما تسقط من ورقه او نرا غورځيږي صفانا الا يعلمها مگر الله پاغي پوهیږي ولا حبه او ندانا پی ظلمات الارض پتیرو دزمکا کی ولا رطب او نلم دا ولا یابس او نوچا الا فی کتاب مبین مگر پہلم دا اللہ کی دخکارا وهو الذی او اللہ غزات دی یتوفاکم باللیل چودکی تاسو لرا پشبا کی ویعلم و پوہیگی ما جرحتم بالنار پاسو چې کوي تاسو د ورځې ثم يبعثكم فيه بیا چې توي تاسو لره پدې کې ليغزا اجل مسمى چې پورا شي نیټه مقرره ثم اليه مرجعكم بیا خاص الله ته ګرځیدل تاسو ثم ينبئكم بیا به خبر کی تاسو بما کنتم تعملون پاسو چې تاسو عمل کړی دی اللهم قبلنا واجرنا من خزي الدنيا